ته برسیږي روڼو. درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. د مشرکینو د مرګ په اړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، د بخاري حدیث دی، من مات وهو یدعو من دون الله ندا دخل النار. څوک چې په داسې حال کې مړ شو چې د الله رب العزت پرته نور رابلي، هغه به د دوزخ په اور کې دننه شي. هغه الله چې ته یې پیدا کړی، هغه الله چې په تا باندې ستونزې راولي، هغه الله چې تا نه ستونزې لرې کوي، ته هغه پریښی مړو ته آوازونه کوي. نو که ته د خپلو مشکلاتو د لرې کولو لپاره مړو ته اولیاو ته آوازونه کوي، په دې کې شک نشته چې دا یو شرکي عمل دی، او که په دغه عمل باندې مړ شوې، رسول الله فرمایي دخل النار. ځینې داسې بېعقله ړانده کاڼه خلک هم شته چې داسې عقیده ساتي چې اولیا او بزرگان هم په کائناتو کې واک لري، تصرف کولی شي، حتی د ځینې کارونو متصرفین یې ګڼي، حالات بدلولی شي، او همدارنګه ګټه او تاوان هم د همدوی په لاس کې دی. دا ډول ړانده خلک خپلې خبرې په داسې حال کې کوي چې الله رب العزت په خپل کلام کې په ښکاره توګه ویلي دي. سورت یونس وګورئ، الله فرمایي وان یمسسک الله بدر فلا کاشف له الا هو وان یردک بخیر فلا راد لفضله یصیب به من یشاء من عباده وهو الغفور الرحیم. که الله رب العزت تا په کم مصیبت کې واچوي، نو په خپله له هغه پرته بل څوک نشته چې دا مصیبت ایسته کړي. الله چې تا باندې مصیبت راولي، غیر د الله رب العزت نه بل څوک ستا نه دا مصیبت نشي لرې کولی، نو مړو ته او قبرونو ته آوازونه مه کوه. او که الله رب العزت ستا په اړه د کومې ښېګڼې اراده وکړي، نو د هغه د فضل مخ اړوونکی هم څوک نشته. الله رب العزت تا ته د ښېګڼې اراده وکړي، څوک نشته چې د الله فضل ستا نه لرې کړي. د الله رب العزت چې له خپلو بندګانو څخه چاته خوښه شي، خپل فضل ورباندې پیرزو کوي، او هغه بخونکی او رحم کوونکی دی. نو کله چې تا باندې کومه ستونزه، مصیبت او کړاو راځي، د تضرع او د عاجزي لاسونه خپل رب ته پورته کړه، ووایه چې یا الله دا مصیبت، دا ستونزه او دا کړاو تا را باندې راوستې، ته رانه لرې کړه، مړو ته آوازونه مه کوه، شرکي عمل مه کوه. همدارنګه د شرکي کارونو او عملونو له جملې څخه یو ډول شرکي عمل د الله رب العزت له نوم پرته د بل چا په نوم نظر منل دي. لکه څنګه چې دغه قبر پرسته خلک په قبرونو باندې ډیوې بلوي، شمونه لګوي، جنډو ته غوټې اچوي، دغه غوټې بیا نه بیرته کوي، او داسې نظر په ځان مني چې د قبر خاونده که دا کار دې راته وکړه، بیا به داسې کار کوم. غیر د الله رب العزت له نامه نه که څوک د بل چا په نامه باندې کوم شی نظر کړي، هغه ومني په ځان باندې دا شرکي عمل دی، الله رب العزت به د آخرت په ورځ د ده نه سخته پوښتنه کوي. همدارنګه د شرکي عملونو له جملې څخه یو ډول عمل دا دی چې د الله رب العزت له نوم څخه پرته د بل چا په نوم څاروی حلال کړی شي. الله رب العزت نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي فصل لربک وانحر، نو ته د خپل هماغه رب لپاره لمونځ ادا کړه او قرباني وکړه. د دې مبارک آیت څخه معلومه شوه چې مسلمان باید یوازې د الله رب العزت په نوم څاروی حلال کړي. د هغو خلکو په اړه چې پرته د الله رب العزت له نوم څخه د بل چا په نوم څاروی حلالوي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، د مسلم حدیث دی، لعن الله من ذبح لغیر الله. څوک چې د الله له نوم پرته د بل چا په نوم څاروی ذبح کړي، الله رب العزت په هغه باندې لعنت وایي. د حلالې او د ذبحې په اړه دوه محرمات دي، یو د غیر الله د رضا لپاره حلاله کول، دوهم د غیر الله په نوم باندې حلاله کول. ته چې زیارت ته څاروی وړې، اگر که هلته ته د الله نوم پې واخلې د ذبحې په حالت کې، خو تا هلته د دې لپاره وړی چې ته غیر الله خوشحاله کړي، هغه مرداره ده، هغه پلیته ده، دا یو شرکي عمل نه. د جهالت د وخت د هغو ذبحو څخه چې طریقه یې حرامه او ناروا وه، یو ډول دا دی چې ذبیحة الجن ورته وایي. دغه ډول ذبحه نن هم رواج ده. خلک چې کله کور واخلي، دکان جوړ کړي، څا وکیني، کومه کارخانه جوړه کړي، نو د دې د درشل سره څاروی ذبحه کول د وخت اړتیا او برکت بولي، او وایي چې د دې ذبحې له برکته پیریان څه تاوان نشي اړولی.